السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ بوئ موږ او تاسې د ستاندار زاویو مثلثاتي نسبتونو مسایلو ته رسیدلی یو. انشاءالله په نننی درس کې به له مسایلو سره اشنا کیږو. ما مخکې تیار مسایل لیکلی دي، هر یو سوال په ترتیب سره درته وایم او په ترتیب سره یې درته حلومه. تاسو همدا چې زه درته حل کړم دا سوالونه هم در سره نوټ کړئ، بقي کوم تمرین فعالیت چې درته لیکم هغه هم در سره نوټ کړئ. تقریبا مجموعاً 20 یا 22 سواله کېږي. کله چې په یو موضوع کې 22 سواله یا 20 سواله حل شي په هغې موضوع کې هیڅ شی بقي نه پاتې کېږي، یعنی 100% زده کېږي او بقي تاسو هم یو څه مسایل پیدا کړئ په هغې کې کار وکړئ. درس ته رځو، دقت کوئ. لومړی سوال ده د ضرب حالت ده، یعنی په دې کې ما د ضرب تقسیم د جمع تفریق څلور واړه حالتونه لیکلي دي. په دې مسایلو کې هم د ضرب په حالت کې سوال راخیسته ده، هم د تقسیم په حالت کې، هم د جمع او د تفریق په حالت کې، او په فعالیت تمرین کې مې هم د څلور حالتونو کې سوالونه درته اچول دي ترڅو تاسو سره کوم مشکل پیدا نشي. لومړی سوال ته راځو، دقت کوئ. په لومړی سوال کې ویل شوي دي چې 2 کوساین 45 درجې ضرب تنجان د 45 تنجان د 45. د دې سوال حلولو ته دقت کوئ. 2 په خپل حال لیکو، په 2 کې هیڅ تغییر نه راځي. ضرب کوساین د 45 درجې مساوي کیږي، کوساین د 45 درجې مساوي کیږي جذر 2 پر 2 سره، او تنجان د 45 درجې مساوي کیږي ل 1 سره. یعنی د دې ځایو پر ځای قیمتونه لیکو. جذر 2 پر 2 ضرب جذر 2 پر 2 ضرب تنجان تنجان قیمت مو پیدا کول 1 سره مساوي ده 1، نو مساوي کیږي. دقت کوئ. 2 له 2 سره اختصار کیږي، 2 جذر 2 ضرب 1 مساوي کیږي له 2 جذر 2 سره، مساوي کیږي 2 جذر 2 سره. دویم مثال ته راځو. دویم مثال کې راکړل شوی دی چې 2 ساین 10 پر تقسیم شپږ کوساین شپږ ساده کړئ. دا څه ډول ساده کېږي؟ دقت کوئ. 2 ساین 10 تقسیم شپږ کوساین 10 دا څه ډول ساده کېږي؟ بیا هم د ساین او کوساین شپېته ده. د ساین او کوساین راکړل شوي ځایو پر ځای قیمتونه لیکو. کوم قیمتونه چې په 13 ورځ درس کې موږ او تاسو زده کړي وو چې ساین 10 څو سره مساوي ده، کوساین شپېته له څو سره مساوي ده، دا مو په 13 ورځې درس کې زده کړي وو. 2 ضرب ساین 10 مساوي کېږي 1 پر 2 سره، ساین 10 مساوي کېږي 1 پر 2 سره، ضرب 1 پر 2 تقسیم شپږ په خپل حال لیکو، کوساین شپېته هم مساوي کېږي 1 پر 2 سره. دا په 2 طریقو حلولی شو. هم کولی شو 2 له 2 سره شپږ له 2 سره اختصار کو، یا داسې هم کولی شو چې 2 صورت ته یعنی 1 سره شپږ له 1 سره ضرب کو. په دې ډول 2 ضرب 1 2 کېږي، تقسیم 2 باندې شپږ ضرب 1 شپږو سره مساوي، تقسیم 2 باندې 2 له 2 سره اختصار کېږي. په صورت کې 2 او مخرج کې شپږ بقي پاتې کېږي. که چیرې اختصار وکړو هم صورت پر 2 دیویش ور ده او هم مخرج پر 2 دیویش ور ده. که صورت پر 2 وشو له 1 سره مساوي کېږي، که چیرې مخرج پر 2 وشو له 3 سره مساوي کېږي، یعنی جواب 1 پر 3 کېږي. او که چیرې راسنې حلوئ په دې ډول 2 له 2 سره اختصار کوي، صورت کې یوازې 1 پاتې شي. شپږ که 2 سره اختصار کوي 2 ضرب 3 شپږ کېږي، 1 ضرب 2 2 کېږي، مخرج کې بقي 3 پاتې شي. یعنې په دې ډول هم
صده کولی شئ. دریم مثال ته راځو. په دریم مثال کې راکړل شوي دي چې 8 کوتنجان 45 ضرب ساین 45. موږ کوتنجان زده کړو چې د تنجانت محکوس ده څه ډول چې په لاندې طریقه کې موږ ویلو چې تنجانت مساوي کېږي ساین پر کوساین رابطې څخه لاسته راځي او کوتنجان به کوساین پر ساین رابطې څخه لاسته راشي. یعنی دقت کوئ 8 ضرب کوتنجان دی ضرب کوتنجان دی 45 ضرب ساین 45. کوتنجان کولی شو ساین پر کوساین پر ساین څخه لاسته راوړو. یعنی په دې ډول کوساین 45 تقسیم ساین 45. کوساین 45 مساوي کېږي 2 جذر 2 تقسیم 2 باندې ساین 45 2 جذر 2 تقسیم 2. مخرجونه مساوي مخرجونه اختصار کوي یا داسې ویل شو چې هم صورت او هم مخرج یو له بل سره مساوي ده. کله چې مساوي په یو بل باندې وشو مساوي کېږي لیو سره. یعنی په خلاص ډول یو لیکلی شو. یا په لومړی طریقه کې موږ د مثلث په اساس باندې پیدا کړو چې کوتنجانت 45 مساوي کېږي ل یو سره. هم د دوهمې طریقې په اساس لاسته راوړه شو. دوهمه طریقه چې ما درته په لاندې ډول دروښله هماغه زده کړئ. لومړی ساین کوساین تنجان ما درته خیالي دي. که چیرې راکړل شوي سیکنډ کوسیکنډ او کوتنجانت په کومه طریقه چې تاسو ساین کوساین تنجان پیدا کړئ پیدا یې کړئ یوازې محکوس کړئ او قیمتونه به لاسته درشي. دقت کوئ ورته په خپل حال لیکو. د تنجانت پر کوتنجان پر ځای بیا هم 8 یو لیکو. د کوتنجان پر ځای یوازې یو او د ساین پر ځای 2 جذر 2 پر 2 لیکو. په دې ډول کوتنجان پر ځای یوازې یو لیکو ضرب یو ضرب ساین جذر 2 پر 2. 8 ضرب یو مساوي کېږي ل 8 سره ضرب جذر 2 پر 2. 8 ل 2 سره که اختصار کو هم 8 پر 2 د ویش ور دی ل 4 سره مساوي کېږي. هم 2 پر 2 د ویش ور دی ل یو سره مساوي کېږي. یعنی جواب کې 4 جذر 2 سره جواب مساوي کېږي 4 ضرب جذر 2. څلورم مثال د الله ضرب تنجانت پای پر 2 تقسیم ساین پای پر 2. دقت کوئ په تیرو درسو کې ما هم درته لیکلی وو دا په دې ډول چې پای پر 4 یا لومړی ولیکو چې پای پر 2 مساوي کېږي ل 90 درجو سره. پای پر 3 مساوي کېږي ل 80 درجو سره. پای پر 4 مساوي کېږي ل 45 درجو سره. پای پر 6 مساوي کېږي ل 10 درجو سره. ولی مساوي کېږي پای پر 2 90 درجو سره؟ ولی مساوي کېږي پای پر 3 ل 80 او پر 4 ل 45 پر 6 ل 10 درجو سره. ځکه مساوي کېږي چې د پای قیمت دا 180 درجې. کله چې 180 درجې پر 2 شو ل 90 سره مساوي کېږي او کله چې 180 درجې پر 3 باندې شو 80 سره مساوي کېږي. که پر 4 باندې ویشل شي 45 درجو سره مساوي کېږي او که پر 6 باندې ویشل شي ل 10 درجو سره مساوي کېږي. دغه په یاد در سره ولرئ. راځو څلورم مثال ته. لس تنجان دی پای پر 4 تقسیم ساین پای پر 2 تقسیم ساین پای پر 2.
دا څه ډول صدا کېږي دقت کوئ لاس یې په خپل حال لیکو ضرب تنجانت پای پر دوه به مساوي شي تنجانت پای پر دوه یعنې 45 درجو سره مساوي شي تقسیم ساین پای پر دوه مساوي کېږي ل 90 درجو سره لاس پر خپل حال لیکو تنجانت 45 مساوي کېږي ل 1 سره تقسیم ساین ساین د 90 درجې مساوي کېږي ل 1 سره یو ضرب لاس سره مساوي کېږي تقسیم یو جواب کېږي لاس راځو پنځم مثال ته پنځم مثال په دې ډول ده چې ساین ضرب ساین صفر دقت کوئ ساین په خپل حال لیکو ساین د دې زاویې د ساین زاویه به سره دا کو چې زاویه عبارت ده د ساین صفر څخه نو ساین صفر مساوي کېږي ل صفر سره دقت کوئ د دې ساین زاویه څه ده کوو چې عبارت ده ل ساین صفر څخه ساین صفر مساوي کېږي ل صفر سره ساین صفر مساوي کېږي بیا هم ل صفر سره دا په دې معنا چې د ساین ضرب ساین صفر ده یعنی د ساین زاویه صفر ده موږ تاسې په تېرو درسونو کې زده کړي وو چې ساین صفر ل صفر سره مساوي کېږي کله چې ساین صفر سره کو صفر کېږي بیا هم که چیرې دا زاویه دې ته ورکړل شي بیا هم ل صفر سره مساوي کېږي که بیا هم دا زاویه موږ دې ساین ته ولیکو بیا هم جواب صفر لاسته راځي یعنی ساین ضرب ساین صفر مساوي ده ل صفر سره راځو شپږم مثال ته دغه د کانکور سوال ده دا مې د کانکور له پروم څخه راهسته ده په دې باندې کار وکړئ زده یې کړئ کیدای شي په کوساین کې راغلی وي هغه باندې هم کار وکړئ یعنی کوساین په دې ډول راتللی شي چې کوساین ضرب کوساین 90 درجې یعنی په کوساین کې 90 درجه ل صفر سره مساوي کېږي په دې سوال باندې تاسو کار وکړئ او حاصلې په همدې ډول لاسته راوړئ راځو شپږم مثال ته ساین 90 مثبت تنجانت تنجانت 45 منفي 1 وای د دې مثال جواب لاسته راوړئ په دې ډول حال لاسته راځي ساین د 90 مساوي کېږي ل 1 سره مثبت په خپل حال لیکو مثبت تنجانت د 45 درجې مساوي کېږي ل 1 سره منفي په خپل حال لیکو منفي 1 یو مثبت یو مساوي کېږي ل 2 سره منفي 1 2 منفي 1 مساوي کېږي ل 1 سره انشاءالله چې د سوال په مفهوم به پوه شوي وای ساین 90 درجه موږ زده کړی چې ساین 90 درجه مساوي کېږي ل 1 سره مثبت تنجانت 45 درجې مساوي کېږي ل 1 سره یو مثبت یو 2 کېږي 2 منفي 1 مساوي کېږي ل 1 سره راځو اووم مثال ته اووم مثال په دې ډول ده کوتنجانت کوتنجانت پای پر شپږ کوتنجانت پای پر شپږ موږ تاسې مخکې زده کړل چې پای پر شپږ یعنی مساوي کېږي کوتنجانت 10 سره یعنی پای پر شپږ ل 10 درجو سره مساوي کېږي 10 درجې کولی شو د ساین
کوساین پر ساین څخه لاسته راوړئ یعنې کوساین 10 درجې تقسیم ساین 10 درجو څخه یعنې په دې ډول یې کولی شو لاسته راوړو. کوساین د 10 مساوي کېږي جذر 3 پر 2 سره جذر 3 جذر 2 پر 2 سره ساین د 10 درجو 1 پر 2 کېږي. مخرجونه مساوي دي مخرجونه یو له بل سره اختصار کولی شو جواب یې کېږي 3 جذر 2. اتم مثال هم په همدې ډول ده یوازې سیکنډ ده یعنې په دې معنا سیکنډ پای پر 2 سیکنډ هم کولی شو په همدې ترتیب یعنې سیکنډ د 90 درجو پیدا کو یا په دې ډول دقت کوئ که چیرې مو هغه طریقه نه شول پیدا کوله یعنې تاسو ته سیکنډ 90 درجې یاد نه و چې سیکنډ 90 درجې څو کېږي نو تاسو ته کوساین که چیرې یاد وي کوساین ته یې تبدیل کړئ. لومړی زاویه صدا کوئ په دې ډول سیکنډ 90 درجه همدغه سیکنډ د کوساین مفقوس ده یعنې په دې ډول یې کولی شئ صدا کوئ یو تقسیم کوساین د 90 درجې کوساین د 90 درجې تاسو ته یاد ده یو په خپل حال ولیکئ کوساین د 90 درجې مساوي کېږي ل 1 سره ل 0 سره کوساین د 90 درجې 0 کېږي او کوساین د 0 1 کېږي. عدد تقسیم 0 مساوي کېږي ل لایه نهي سره 0 پر عدد 0 کېږي عدد پر 0 لایه نهي سره مساوي کېږي. انام مثال ل کوسیکنډ څخه عبارت ده په دې ډول کوسیکنډ پای پر 4 کوسیکنډ پای پر 4 مساوي کېږي ل کوسیکنډ پای پر 4 مساوي کېږي ل لومړی تاسو زاویه صدا کوئ په دې ډول کوسیکنډ 45 درجې که چیرې د کوسیکنډ 45 درجې تاسو ته یاد نه وي نو لومړی تاسو کوسیکنډ تبدیل کوئ ساین ته یعنې د ساین محکوس د 1 پر ساین د 45 درجې یو په خپل حال ولیکئ ساین د 45 درجې 2 جذر 2 پر 2 کېږي. صورت ته یو مخرج ورکئ لرې ضربې لرې نږدې ضربې نږدې کوئ. دلته به درته ولیکم دا مثال کوسیکنډ پای پر 4 کوسیکنډ پای پر 4 دا مساوي کېږي ل کوسیکنډ کوسیکنډ 45 درجې که چیرې کوسیکنډ 45 درجې تاسو یاد نه وي همدغه ساین ته تبدیل کړئ ځکه د ساین محکوس ده نو 1 پر ساین د 45 درجو سره مساوي کېږي. یو په خپل حال ولیکئ ساین د 45 درجې تاسو ته یاد ده جذر 2 جذر 2 پر 2 کېږي. صورت ته یو مخرج ولیکئ لرې ضربې لرې نږدې ضربې نږدې کوئ په دې ډول 1 ضربې 2 مخرج کې 1 ضربې 2 جذر 2 1 ضربې 2 ل 2 سره مساوي کېږي مخرج کې 1 ضربې 2 جذر 2 سره مساوي کېږي. تاسو کولی شئ په دې ډول حاصل لاسته راوړئ. دا په دې معنا کله چې تاسو د سیکنډ کوسیکنډ او کوتانجانت نسبتونه یاد نه وي دا محکوس کوئ ځکه د دوی محکوس تاسې یاد کړی ده له هغې څخه یې حاصل لاسته راوړئ. نه سواله درته ما کار وکړلو بقي درته فعالیت او تمرین لیکم په هغې باندې تاسو کار وکئ. دا مو فعالیت او تمرین تقریبا 10 ځنې سوالونه ما د فعالیت او تمرین دپاره درته واچول 9 سواله ما درته حل کړي وو مجموع 9 سواله مجموعاً کېږي تقریبا 19 یا 20 سواله. کله چې مو دا 20 سواله په یو موضوع کې حل کړل زده مو کړل په دې معنی چې موضوع تاسې زده کړې ده. فعالیت دپاره ما جوابونه هم درته اچولي دي په ترتیب سره لکه شپږم ته اووم ته اتم ته لسم ته باقي پاتې سوالونو باندې تاسو کار وکئ. هغه زده کوونکي چې تیر درسونه یې دقیق زده کړي دي د هغې دپاره همدغه فعالیت تمرین حلول هیڅ ستونزمن کار نه ده.
ان شاء الله د هر سوال جواب لاسته راوړي او کوم سوال مو چې حل نشو کړل ماته ولېږئ ان شاء الله په راتلونکو درسونو کې به زه درته حلوم. هر یو باندې جلا جلا کار وکړئ، د هر یو جواب لاسته راوړئ. ان شاء الله د دې په حلولو سره به ستاسو ډېر مشکلات کم شي او یو څه اندازه سوالونه تاسې پیدا کړئ، په هغې باندې خام کار وکړئ. تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.